ظاهره او ظاهره چې نن راغلم د ترافیکو مدیریت ته کوشش وکړه وروره چې د موټرو بیروبار دلته جوړ نه شي خدمت کوو دلته او موږ باید د خپلې ګرمۍ او د خولو احساس ونه کړو یو کلی موټر د پاکستان لاس موټر د پروسه د وخت پورې امارت اسلامي په ښار کې دا ګڼه ګوڼه چې کومه ده د دې مخنیوی کوي خپل تجارتي اعلانات مو موږ ته وسپارئ موږ په خپلو مخکښو نشراتو ستاسې تجارت ته وده ورکوو درنو لیدونکو سلامونه خدای دې وکړي تاسې ټول به راته روغ او جوړې وئ د صحت او عافیت جامې به پر تن ولرئ یو ځل بیا اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې درنو لیدونکو نن هم نو د یوې نوې خپرونې سره نو دوستانو نوې خپرونه په دې معنا چې نن راغلم د ترافیکو مدیریت ته تاسې به په تیرو وختونو کې لیدل دوستانو د ترافیکو د مدیریت نه یا د ترافیکو نه به ولس ډېر زیات ناراضه و اوس ګورو چې په دغه 3 کلونو کې ترافیکو مدیریت کې څومره پرمختګونه شوي دي او د ښار په نظم کې څه رول ادا کړی دی او همدغه راز دلته به د موټروانانو سره هم خبرې اترې کوو چې اوس د دوی څخه ولس څومره راضي دی او یا ناراضه دی دواړه به ترې پوښتو او د دې ترڅنګ به د ترافیکو د مدیر صاحب محترم سره هم خبرې اترې کوو نو تاسې را سره ملتیا وکړئ نن درته په اسداباد ښار کې خوندوره خپرونه لرم بسم الله الرحمن الرحیم دا چې د کونړ ولایت د ترافیکو مدیریت په ورځني شکل خپل پرسونل په دوامداره ډول په مختلفو ساحو کې په هغه ساحو کې چې ګرد وسایطو ګڼه ګوڼه زیاته وي هلته موږ خپل پرسونل توجیه کوو تر څو ښاریانو هېوادوالو ته په لاره کې کوم مشکل پیدا نه شي او شال او لارې عمومي واټونه هر وخت هغې پر مخ لاړ شي ګرمي زیاته ده خو طبعا موږ ته دا نوره انرژي راکوي چې د خپلو هېوادوالو خدمت کوو دلته او موږ باید د خپلې ګرمۍ او د خولو احساس ونه کړو د خپلو هېوادوالو په خدمت کې باید موږ شپه ورځې خپلې هلې ځلې ګړندۍ وساتو د اسلامي امارت په راتلو سره چې تقریبا 3 کلونه وشو د ترافیکو په مدیریت کې څومره پرمختګونه راغلي لله الحمد اسلامي امارت په راتګ سره ترافیکو بخش کې په تشکیلاتو کې هم زیاتوالی راغلی هغه ستونزې چې موږ مخکې درلودلې په اداري شعباتو کې د پرسونل کمبود په ښار کې د پرسونل کمبود تشکیلات کم وو تشکیلات هم زیات شوي دي او کارونه ورځ تر بلې اسانۍ په لور روان دي انشاءالله کوم خاص مشکل نشته صدامي چوک والا اور صدامي چوک کوشش وکړه وروره چې د موټرو بیروبار دلته جوړ نه شي لاره بنده نه شي چې مشکل پیدا نه شي متوجه اوسه صحیح ده ظاهره او ظاهره تا وروره خپل ساحې ته متوجه اوسه چې کوم مشکل پیدا نه شي لاره کې ښه بیروبار جوړ نه شي صحیح ده خوشحاله حوصله دې وساتئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زما نوم ظاهر الله دی د اسداباد او کونړ ولایت د اسداباد مرکز د کراله اوسېدونکی موږ د ترافیکو نه ډېر زیات راضي یو موږ د ښه خدمات وړاندې کوي دوی تل هڅه کوي چې موږ د هر کلاس کې موږ ته لاره ازاده کړي ترافیکو نه خو ډېر خوشحاله خو دي چې په ښار کې دا ګڼه ګوڼه چې کومه ده د دې مخنیوی کوي او زموږ لپاره ښه دي
د ګڼه ګوڼې په هکله باندې دوی تر اوسه پورې څومره کار کړی تاسې ډېر کار یې کړی دی، په دې کې ډېر کار کړی، موږ ته خوشحاله یو. او غوښتنه مو څه ده چې د رشقې په برخه کې ستاسې سره څه همکاري وکړو؟ نو غوښتنه دا ده چې زمونږ د رشقو والا څه داسې یو همکاري وکړي چې دا د ښار شی دی باید په هر طرف کې ازاد وي. ډېره مننه. امیر صاحب لومړی کې خو به راته دا ووایي چې د اسداباد ښار خو څه هم کوچنی دی، دې ځای نفوس ډېروالي ته په کتو هره ورځ ښار کې ډېره ګڼه ګوڼه وي. د ښار د ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره مو څه کارونه ترسره کړي دي او څه پکار دي چې د ښار ګڼه ګوڼه پرې ختمه شي؟ نو محترمو ورونو، دا خو تاسو ته معلومه ده چې اسداباد ښار یقیني کوچنی ښار دی او موږ وخت په وخت امریت ترانسپورت او دارنګې ښاروالي او زموږ مدیریت ترافیک دا په ګډه هماهنګۍ خپل پلان لرو او وخت په وخت د ښار د ګڼې د مخنیوي دپاره وخت په وخت کمیسیونونه جوړوو او جوړ کړي هم دي او مخې ته هغه طرحه عملي کوو. خو بیا هم د کونړ حجم ډېر دی، د خلکو هم ازدحام یې د ګاړو ډېر دی او اراضي کمه ده، په ګزاره سره رواني او وخت په وخت خپل برنامې او کوم طرحه چې دا مخې ته بیا په هماهنګۍ باندې. په ښار کې چې کله کې موټر بې نظمي کوي او بیا د هغې سره د ترافیکو اصول په اوسني وخت کې څه رقم ده چې مثلا هغه ته جزا ورکول کېږي یا پارچه ورکول کېږي؟ نو د سرغړونې په صورت کې چې څوک تخلف کوي نو د امارت اسلامي د خوا نه د مخکې جمهوریت په وخت کې پارچه ورکول کېده، اوس هغوی محکمې ته لیږلی کېږي او داسې ډېرې قضیې موږ داسې ولېږلې کله کله بې نظمي سره وکړي، بې ځایه توقف وکړي لیسنس په برخه کې یا د لین هغه جواز سیر ورسره نه وي، نو اوس دې کې هغه پارچه نه ورکولی کېږي د جرمې په توسط، بلکې محکمې ته محول کېږي د موضوع د غیر قانوني په رابطه باندې او مالی جرم امارت بند کړی دی چې دا بند اخلي. او د دې سربیره لیدل کېږي چې په اسداباد ښار کې زیړې رشقې یا هندي رشقې ورځ تر بلې د ډېروالي په حالات کې دي. دوی ته مو کوم پلان جوړ کړی دی او ډېری خلک داسې یادونه هم کوي ولس چې دغه رشقو د له امله په ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره شوې ده؟ نو دا خو ښکاره معلومه خبره ده یقینا، ځکه دا ځوانان اکثره بېوزګاره وو او موږ د ریاست نه غوښتنه وکړه چې کله په مسؤلیت باندې شو نو د دې خلکو دپاره غوښتنه وکړه چې یاره دا زموږ ځوانان په کار شي. خو اوس زموږ هغه کومه غوښتنه چې کړې ده هغه لا پوره شوې نه ده، نو موږ انشاءالله نظم هم برابر کړی دی، کوم چې د ښار مربوطي ښار ته دا کوو او کوم چې د ښار نه بهاري ولسوالو او دغو ته نو هغه هم دا کوو. خو فی الحال کار امر ثاني دی، معطل شوی دی، دې خاطر باندې ډېرې ګوتې د خلکو سره نه او بیا هم ولسونه دي خفه کېږي تر څو چې کله دویم وارې حکم وشي بیا موږ هر سړي ته خپل ځای خپل دغه ته به متوجه کوو، هغه ځای ته به ځي. او اوس هم دا لړۍ زموږ روانه ده، موږ هغه ځایونو ته لیږو په دې خاطر باندې فی الحال یعنې موږ دې کار ته متوجه یو، خو صرف د ولسونو د ستونزې په خاطر باندې چې یاره دا ولسونه چې کوم بېروزګاره ځوانان لري چې دوی په روزګار شي. امیر
صاحب دا اوس چې موږ کوم ځای کې موقعیت لرو د کیرالي سیمه یا د کیرالي مارکیټونه ورته وایي ولس وایي چې په دې ځای کې د سهار لخوا او د مازدیګر لخوا ګڼه ګوڼه بیخي ډېره وي دې ځای ته تاسې کوم پلان جوړ کړی دی چې دغه د ګڼې ګوڼې دغه پرې راکم شي او ولس ته د سهولت زمینه برابره شي چې هم ګرمي ډېره د دې وخت کې بیروبار ډېر شي نو ولس ډېر زیات په زحمت کېږي نو موږ خو توظیف لرو توظیف موږ په هره برخه کې دې دپاره موږ خپل توظیف لرو او دلته مجاهدین توظیفي او هغه خپل خدمت کوي اما مخکې مې یادونه وکړه چې کونړ یو غرنی ولایت دی او اراضي کمه ده او وسایط چې دي ورځ تر بله ګڼېږي هر چا پیدا کړي دي نو په دې مورد باندې موږ وس کوو چې د ولسونو ساه په اسانۍ سره یعنې خپله ساه واخلي یعنې په سختۍ سره ساه وانخلي او په خدمت کې موږ د مازدیګر دپاره هم خپل پلان لرو او مجاهدین هم ته توظیف کړي دي کوم ملګري چې پولیسو ترافیکو کې وظیفه لري او هم د سهار د خوا نه توظیف چې کومه طریقه موږ هغه برابر کړې ده بیا هم سړک تنګ دی که چېرته د مشرانو د خوا نه دا یو غټه پیرزوینه وشي کوم چې په هغه صحیح اساسي نقشه کې کوم سړک او کوم طریقه ده نو بیا به کونړیان ډېر ښه دغه وکړي یعنې ښه سهولت به بیا میځي صاحب دا چې ما مخکې مې یادونه وکړه ده چې په ښار کې زیړې رشتې د ډېروالي په حالات کې دي دغې ته د کاغذ او د ډریور ته د لیسنس او دغه راز دغې ورته څه ترتیب نیولی لمبر پلیټ همدارنګه په کونړ کې اوس لمبر پلیټ یا کاغذ ورکول کېږي او دغې ته یو قانوني تګلاره جوړه شوې ده او دا کومو رکشو غوښتنه چې موږ مخکې کړې ده د هغو دپاره موږ پلیټونه موږ جوایسیرې لینټیکس دغه مکمل تر ډریور د لیسنس پورې موږ دا رسولي دي او هغو باندې درس ویلی دی د لیسنس په برخه کې او نور دغه طی کړي مراحل اخلاص شوي البته دا کوم چې راغلي دي بعضې غیر قانوني راغلي غیر قانوني موږ نه پرېږدو او کوم چې مکتوبي شکل راغلي دي نو د هغه دپاره هم امارت اسلامي امر ثاني ښودلی دی نو غواړو چې دا خبره هغه ورونه هم د دې دغه نه برخه شي او بې برخې پاتې نه شي د ښار په نظم او جوړولو کې که څه هم تاسې ښه رول لوبوئ د دې تر څنګ ښاروالي اسداباد ښاروالي هم ښه رول لوبوئ تاسې همغږۍ باندې کارونه ترسره کړي دي تر اوسه او د اسداباد ښاروالۍ او ستاسې لاسته راوړنې د ښار د نظم لپاره څه دي نو د اسداباد ښاروالي او موږ او ترانسپورټ امریت دا موږ په ګډه باندې طرحې برابرو او خپل پلانونه مخې ته بیا یو بل سره همغږي یو او مخې ته هم د دې ولسونو د ساه د اخیستلو دپاره د مشرانو غوښتنه کړې ده چې یاره د پیج د طرف دپاره یو علاحده سړک دغه شي او هغلته مخې ته د شاخیلو سیمه ده چې هلته سره پل یو طریقه برابر شي هغه مشران د امارت اسلامي مشرانو دا پیرزوینه کړې ده هغه پل هم منظور شوی دی نو دا زموږ او د ښاروالۍ او د ترانسپورټو په هماهنګۍ باندې مشرانو ته دا غږ ورسېده او دا یې منظور کړی دی او نور هم د ولسونو د ښه سهولت دپاره نورې کړنلارې هم موږ مشرانو ته مخې ته کړي دي الله دې وکړي چې هغه به هم انشاءالله خپل وخت باندې سرته رسېږي محترم د پیښو په اړوند تاسې په دغه اوس تقریبا نوی کال روان دی او تېر کال هم تقریبا تېر شو نو تاسې په تېر کال کې د پیښو یعنې ټکرې چې رامنځته شوې وي کمې وي زیاتې وي او د دې تر څنګ ستاسې رسیدګي هغه پیښو ته څنګه نو زموږ به د پیښو په مورد باندې داسې یم چې د مرکز ساحه کې څونه پیښې کېږي موږ هغه ته په وخت رسیدګي کوو او کوم چې د ولسوالو په سطحه پیښه کېږي او کې موږ د امارت اسلامي په تشکیل کې یو امیري او یو ساتلمن یې ضابطي نو هغه بیا هلته خپل هغه بررسي کوي او بیا یې موږ سره شریک کوي موږ هغه په امیر صاحب ډېر وبخښئ هغه په هر ولسوالۍ کې وي او که نه له دې ځایه رسېدګي نه هرې ولسوالۍ کې زموږ پرسونل شته دی د 15 ولسوالۍ دي
او په دې ټولو کې زمونږ پرسونل شته یو امریت دی هلته زمونږ خپل د مدیریت د تحت اثر امریتونه دي نو یوې دغه معاوني او یوې امري نو هغه خپل په هره برخه کې که د لیسنس په برخه کې مثلا که د دغه په برخه کې په ټوله برخه کې دی خپل دغه کوي موږ سره رابطه او دغه کوي چې کوم کې حادثه شوي کوم نو ټوله بررسي ټوله سیستم ټوله دغه کوي مخکې مې یادونه د رشقو امیر صاحب د رشقو پرته نورو موټرو ته لمبر پلیټ کاغذ او ډرایور ته د لیسنس یا روان دی یا هغه ورډول شوی دی یا پلان کې شته نو د یو کلی موټر د پاکستان لاس موټر د پروسه د وخت ته پورې امارت اسلامي د مشرانو د خوانه اجازه تو اوس امریکاني شوی ده د تام صبر وکړي موږ ډېر ځنډول شوی ده او د تمنګ هم یعنی پلیټونه جوایسيري چې کوم د خپل وخت باندې کم خلک حاضر شو هغه ته موږ شته کړی دا ټول شی ورکړي دي او باقي چې چا څونه ثبت نام کړي امریکاني موضوع معطل ده او غواړو چې نور خلک یعنی برخمن شي دینه او د افغانستان لاس موټرې چې دی هغه او د افغانستان لاس موټرې هم پروسه امارت اسلامي مشرانو تمدید کړی ده د لږ وخت لپاره هغه هم لګې دي هغه ملګری موظف دی هغه ته معنی تخنیکی مسؤلین زموږ موظف دی ګډ هيئت دی په ګمرک کې هغه زی او هغه ګاډي معاینه کوي او داغه نه وروسته خپل پلیټ او خپل جوایسیر اخلي یعنی یو اوس یوازې د رشقو لمبر پلیټ کاغذ ورکول نه اوس امریکاني د رکشو هم د یو کلی ګاډو هم اما د افغانستان لاس ګاډو دغه پروسه جاری ده دي امیر صاحب د ولس نه مو څه غوښتنه ده چې د کار په نظم کې تاسو سره څه رول لوبولی شي او آیا ولس تاسو سره په د کار په نظم کې برخه اخیستی شي یا نه ولس خو زمونږ او ستاسو ولسونه دي موږ ته خوشحاله یاستو البته ولس دې موږ ډېر څه ویلی هم ورته نه شوې ځکه موږ د ولس کې پټ یي دا ولس د حکومت د ولس نه جوړ دی کله کله سره لږ دغه کېږي هغه اصولي لارې معلوم وي پیادرونه کله کله د عام سړک باندې چلن سره کوي او کله کله توصیه هم کوو چې خیر د پیادرونو باندې دا کېږي نو ډېر ښه چلن سره زموږ هم روان دي د هغو هم امیر صاحب زما په نظر دغه کوم خلک چې تاسو یادونه وکړئ چې د پیادرو په ځای په عمومي سړک باندې پلي مزل کوي او دا رښتیا هم په کونړ کې دا ډېره یو لویه ستونزه ده چې دغه بهرحال اوس موږ په خپلو سترګو وینو هم د دې په برخه کې څه کار کول پکار دی او د دې په برخه کې باید د عامه پوهاوي کار هم وشي نو عامه پوهاوي کې څومره کار کړی دی او تاسو ورته کوم پلان لرئ یا نه دا خو د هر سړي خپل مسؤلیت دی البته موږ د مسلمانۍ د لارې نه د همدردۍ د لارې نه دوی وایو چې لاره هغه ده البته د عمومي سړک باندې تاسو دا تګ راتګ مه کوئ کېدای شي د چا د لاسه تکلیف پیدا شي خو بیا هم موږ ځان باندې سخته تیره او ولس که سرغړونه کوي که نه د دې دپاره په قانون کې د تیر جمهوریت د وخت نه یو جرمانه ټاکل شوې چې مثلا داسې یو څوک غیر قانوني په سړک په منځ وي تخلف کوونکي له باید پارچه ورکړی شي خو امارت اسلامي مشران د هر څه بند کړي دي نو په دې خاطر باندې دغه موضوع موږ نه شو کولی چې جرم د چا نه واخلو خو البته توصیه کوو او دا د دعوت ارشاد د لارې نه مثلا د نور ارګانونو د لارې نه زموږ مسؤلیت نه دی محترم د ترافیک مدیریت عواید په تیر کال کې او په سږني کال کې څومره عواید لرئ تاسې او څومره عواید مو لاسته راوړي نو د تیر کال په رابطه به ووایم چې تقریبا 40 میلیونه افغانۍ عاید موږ بانک ته تحویل کړی دی د هغه ټول هر څه اسناد سره موږ سره موجود دي او دې روبه کې د 1403 د اول میاشتې د اول تاریخ نه تر د 1403 د څلورمې د 11 تاریخ پورې جمله عواید موږ 3450 افغانۍ بانک ته تحویل کړي دي د لیسنس په برخه کې هم د رنګ د رکشو د لارې نه دا چې لا بند شوي نه و د مشرانو د خوا نه دا رنګې د جوایسیر د لارې نه چې کوم هغه ګاډي بند شوي نه و
نو دغه وخت پورې د وخت پورې دغه عاید دی اول البته د لیسنس په مورید باندې عاید ورځ تر بله جمع کیږي او لیسنس خو بلا تر اوسه زمینېدلی نه وي هغه نه دی زین هغه چاره روان دي هغه تجدید هم او ارتقا هم او مصانع هم په هره برخه کې کار روان دی مثلا غواړي چې ښه ډرایور شي او لیسنس واخلي لیسنس څه لارې چارې دي چې هغه باید پلي کړي او راشي لیسنس واخلي شاید ډېر لیدونکي ستا غږ واوري او دغه طریقه ورته نو په اسانه طریقه دا ده مخکې فکر کوم مخکې به پروسه لږه سخته وه عریضه به یې کوله بیا به قمندانۍ احکاموله او بیا به راتلل مدیریت ته تیر جمهوریت په وخت کې اوس دا موضوع اسانه شوې ده دلته راځي او پر موله مونږ ورکو او څلور قطعې عکسونه تاخلو تذکرې کاپي او دا به مونږ ځان سره ثبت کوو په کورس کې شاملېږي 15 ورځې کورس وای بیا عملي او نظري امتحان تاخلو د هغه نه پس چې کامیاب شي بیا مونږ هغه لیسنس قانوني ورکوو چې کله مثلا ناکامي په یو برخه کې عملي کې که ناکامي او په نظري کې کامیاب یا نظري درس په بیا ویو او که دارنګې په نظري کې کامیاب شو عمل کې دغه شي بیا هم یو هفته وروسته بیا ته امتحان اخلو صاحب ډېره زیاته مننه موږ ته ډېر خپل قیمتي وخت راکړو وخت مو درته ونیو او ستاسې لاسته راوړنې مو لیدونکو ته وړاندې کړې ډېره زیاته مننه کور د ودان ژوندی اوسئ تاسو دواړو نه یو جهان مننه چې د ولس دا غږ پورته کوئ او په خپله برخه کې د ولس د ښه والي خدمت دپاره خپل هلې ځلې کوئ